بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه د روغتیا او سلامتیا په هیله مو پر یوې وچه سیمه چې دا حالتونه تاسې خپله لیدلی شئ له ځمکې معلومیږي چې دا صحابه څومره له مشکلاتو سره مخ وي د اوبو. دلته پلان دا و چې موږ د دغې سیمې د خلکو لپاره یو د اوبو د پاکو اوبو یو زمینه سازي وکړو. زمینه سازي مو وکړه، بالاخره باید ځای مو ټاکلی و چې ځای باید داسې ځای و چې هم د دې کلي یا د دې ولس کورونه چې د اوبو د مشکلاتو سره مخ دي هغوی ته پکې اسانتیا وي، هم ترڅنګ د دې دغه مسجد ته د اودسونو لپاره اوبه پیدا شي، ځکه دلته جومات دی او د اودسونو ځای نه لري، د اودسونو اوبه نه لري، او هم دغه یو عمومي لاره ده. نو موږ غوښتل چې د ځای په انتخاب کې ورته ډیر زیات دقیق اوسو چې هم کورونو ته اسانتیا وي، هم مسجد ته د اودسونو لپاره د اوبه پیدا شي، او هم یو لویه لاره وي که څوک په دې لاره تیریږي د اوبو د مشکل سره مخ نشي. هماغه چې دغلته هم د اوبو لپاره کار شروع کړ. په لومړیو کې کوی ووهل شو، ورپسې دغه دیوال دپاره موږ کار وکړو ځکه اخوا کورونه یې د زنانه تیریږي را تیریږي، هغوی ته پناه واوسي. بل چې کاریګر کم کار کوي هغوی ډېر په سور لمر کې دلته کار کوي، د هغوی دپاره هم دغه چپرګی ووهه. نو تقریبا یوه میاشت کېږي یا د پاسه یوه میاشت په دې کوی باندې کار روان دی. دغه تیږې دغه خاورې ټول له همدغې کوی نه راوایستل شول. بور دلته موږ ځکه ونه واهه چې بور که چا پخوال ته والی هغه ټول ناکامه ثابت شوی دی. نو تقریبا داسې لږې اوبه او لږ نم لږ خټې راوتې دي. تقریبا یو 10 ورځې پکې فقط دغه غټه تیږه چې تاسې وینئ دغه راوتې وه چې د کار ډېر سسوالي لامل شوی و. نو اوس لپاره بیا هم خټه شوی کار ښه روان دی، انشاءالله په 21 مترو ته رسېدلی دی او ډېر زر به په خیر موږ خپل ټاکل شوي هدف ته ورسېږو چې هم به د دغه مسجد لپاره د اودسونو لپاره اوبه پیدا شي، هم به دغه ولس چې دلته پروت دی دوی ته به اوبه پیدا شي، او هم دا لویه لاره ده، په دې لاره موټرې مسافر تیریږي را تیریږي. نو انشاءالله دغه تازه جریان و چې کله بیا مکمل ورسېده بیا به مکمل معلومات تاسو سره موږ شریک کړو.